اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمیشتو سے وګوري د اسلام تاریخ چې موږ وګوري د نن نسل له سوال مخشه د کربلا په میدان باندې حضور صلی الله علیه وسلم د مسیح حضرت امام حسین سے او سره یو ظالم حکمران د یزید په مانشه چې کوم جنگ شو د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ جنگ په بچوي نو وسره د ایک جنگ په بل څه د دولت کې د کرسی د قرانو د پیغمبر اسلام د مسیح جنگ د یزید سره د بچوي د پوره هیڅ راغلو بلکې صرف دا جنگ یو سره چې یزید ته دا خبره کړه چې ته ظلم ما کا اګورینه ما ته چې کوم د اسلام خلاف دي شروکینه ماشه خلق زوروامه چې د خلق کوم حقوق دي هغه ورکوا په دا وجه باندې د حق ته پوره د پیغمبر اسلام مسایل په خپل هغه نسبی مسایل چې کله پیغمبر اسلام په موضوعي لورو په څه ډېر حالات شوه دی او پیژان وستي دمر شریعي او دمر باندې برون دي د ناسیون به په کربلا کې په سراو رزبون د ساري او نپرېګو او شهید کېږي د حق ته پر امام حسین سے په پریور په خالد نه کم مشمون چایا مشمون وی د ناسیون د زمن ادورارینا چې څومره د پیغمبر اسلام قبیله وا په داسې تقریبا د څه چې غوندې او یا کسونی په کربلا کې شهیدون کړ صرف د دغه لپاره چې امام حسین سے متعلق چې زیاتای مکوا ظلم مکوا غلط مکوا پیغمبر اسلام حدیث ته چې بهترین جهاد دا ده چې ظالم حکمران ته د حق خبرو کې حق کلمه وکړي په دا ډول څه جهاد نشته چې ظالم حکمران وي یا ظالم ریاست وي یا ظالم بچوي وي او یې په مخ ته حق خبرو کې او څه خبره تر وړاوي چې غلطه مکوا څه ته روشه نن نشو کوله مخه چې کوم حالات تر شو په وطن باندې هر شی تسلی د دې وطن حالتي توسه ایوډه په نوم باندې خلک روغل ویوي چې مثال د دا شخل کړه دا چې د شریعت خلک د اسلام روالي د دې نه بعد په جون شروع اپریشن نه وشل چې دا خلک غیر نه دا مش د څه چې دا خلک وطن نه ورکوي ځکه چې دا باندې خلک دي د څه چې مش پاپ شروع مستمر امن جوړوي تاسو ته مش خیر جوړوي تاسو ته په وطن کې مش سره اتحاد جوړوي اته د پر پاوجون کې شروع ورته اول د مش څه خلک ډېر شو چې تاسو شام دې دوی چې بالکل چې تاسو مش تاسو جوړایي تاسو روش کې امن مش ته په وطن کې جوړ کیږي خو تاسو ولیدل چې پر ایک اپریشن شاه ایک خلک تصادم نشلا ملاوي چې چاپ شي ډیرو غوړي یا دې په کې نو مو دې په وطن کې امن جوړوو ولدا د مش څه خلکو شهیدون شول امیشتو سره مشرونه ماګانډي پرشر ماری پرشته ایوړی کې وړي ټول ورشه ټوبله تاسو مشتو سره ولیدل په مې په دماکېشه ایجون نه بمباري په باندې وشله کېرینه د مشتو سره انشل جماعتینه مې شل محفوظ په مدرسې باندې ډرون حمله وشوه اسلام د جبر د تیارې د قرباني یو داسې تاریخ د 13 په وطن باندې روغلا چې خدای پاک ته بیا په وطن باندې عاشق زلمینا جبرینا بیا په وطن باندې نروالي